دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله وخت ولرئ. د ښځې شرمګاه د شیدو په شان سپینه کړئ. دوستانو که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان هم ووهئ تر څو د موږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ سره وګورئ. اکثره مېرمنې خپله بچې سپینې وي خو شرمګاه به یې توره غوندې وي له کومې وجې چې خاوند ته هم خوند نه ورکوي. خو دا زیاتره د هغه نجونو یا مېرمنو سره داسې کېږي چې د میاشتنۍ مریضي کې د شرمګاه د پاک ساتلو خیال نشي کولی او له مردارو ټوټو څخه استفاده کوي. نو یو خو دا وجه وي نو باید مېرمنې یا نجونې باید له پاکو ټوټو څخه استفاده وکړي او د ویښتانو لرې کولو لپاره د دوی کوم کریمونه چې ډېر کیمیکل لري د هغې دې استفاده نه کوي او ډېر کوشش دې وشي چې ویښتان دې لاس سره لرې کړي. تکلیف خو لږ لري خو ښه طریقه یې هم دغه ده. اوس دوی چې څنګه یې سپینه کړو. کوم شیان چې دې ته ضرورت دی په لاندې ډول دي: یوه قاشوقه د زیتونو تیل، دوهم یو دانه لیمو، دریم سپینه مالګه یو قاشوقه، څلورم عرق ګلاب 10 ګرامه. اوس یې د استعمال طریقه ګورو. زیتون تیل به په شرمګاه باندې ووهئ او لږ غوندې مالش به ورکړئ او نیم ساعت به بیا همداسې پرېږدئ. بیا نیمه قاشوقه مالګه هم د لیمو سره مکس کړئ او بیا یې په تورو ځایونو ووهئ او بیا نیم ساعت ته همدې پرېږدئ او نیم ساعت بعد بیا مالګه او لیمو سره مکس کړئ او بیا یې ووهئ. پس له نیم ساعت نه یې په یوه نرمه ټوټه پاک کړئ او د عرق ګلاب په واسطه ټوله ساحه یې پاکه کړئ او یو حمام هم وکړئ، یعنې لاندې کښېنږدئ. په هفته کې 3 وارې دا کار وکړئ نو بیا به په خپله نتیجه وګورئ چې څومره سپین کېږي. که چیرې تاسو په 2 یا 3 میاشتو کې دا عمل تکرار کړئ نو شرمګاه به مو همیشه د شیدو په شان سپینه وي او یو کاغذي غوندې شرمګاه به ولرئ. مننه دوستانو چې ویډیو مو تر اخره وکتله. په دې هیله چې د خوښۍ سبب مو ګرځېدلي وي نو ضرور لایک او شیر کړئ او زموږ د چینل سبسکرایب کول مو هېر نه شي. هم چینل سبسکرایب کړئ هم په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ سره وګورئ. مننه.